حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو ځلې د بوسکي په کپڑا پوزه پاکه کړه او وی فرمایل سبا وی ابو هريره نن د بوسکي په کپڑا پوزه پاکوي حال دا چې د هغه زمانہ ماته یاد ده کله چې به زه د نبي علیه السلام د منبر او د کوټې ترمنځه بېهوشه پروت وم او خلکو به لیونی ګڼلم بې به یې راله سټه کېښودې او زور به یې راکولو حال دا چې لیونتوب به نه و لوږه به وه یعنې د لوږې د وجې به څو ورځې نهاره تېرېدلې خلکو به دا ګڼل چې حضرت ابو هريره رضی الله عنه لیونی شو ویلی شي دغه زمانه کې به د لیونتوب علاج سټ ته خپې زور ورکولو سره کولی شو حضرت ابو هريره رضی الله عنه ډېر صابره او غاني خلکو کې و څو وخته به یې پرې نهاره تېرېده د نبی علیه السلام نه پس الله تعالی ورته اوهات وکړل نو مالداري راغله خو سره د دې لوی عابدو یو تیلی ورسره وه چې د کجورو د هډوکو به یې هر وخت ډکوله په هغې کې به یې تسبیح یعنې وظیفه کوله کله چې به هغه ټوله تیلی خالی شوه نو وینځې به یې بیا ډکه کړه ورڅخه به یې کېښوده ای معمول و چې پخپله او ښځه او خادم درې تنو به د شپې درې حصه کولو او نمبر وار به یو کس د دریو نه به په عبادت کې مشغول اوسېده ما د خپل پلار صاحب رحمت الله علیه نه اورېدلي دي چې د زما د نیکه صاحب رحمت الله علیه به هم تقریبا دا معمول و چې د شپې تر 1 بجې پلار صاحب به مطالعه کې مشغول اوسېده بیا 1 بجې په نیکه صاحب تهجدو دپاره پاڅېده او پلار صاحب مې اوده کړو او په خپله به یې تهجدو کې مشغول شو او د سحر نه تقریبا 3 پاوه مخکې زما تره صاحب رحمت الله علیه به یې تهجدو دپاره راپاڅاوه او په خپله به یې د سنتو په تابعدارۍ کې آرام